د پاکي په واسطه مو کوتک یاغین داسې غټ کړئ او بیا مزې کوئ. سلام دوستانو، په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او ورسره په خوا کې د ګنګړي نشان ضرور ووهئ. زموږ د ویډیوګانو مقصد صرف او صرف تاسو ته لارښوونه ده. هیله کوم چې غلط مطلب ترې وانخلئ. بیا همدا د کوتک ویښتونه چې څنګه غټېږي، دا یوه نوې څېړنه ده خو ضرور یې وکاروئ. موږ مسلمانان یو، په دې باور لرو چې سنت وي هغه دنیا کې هم ډېره فایده لري او د آخرت ترڅنګ. نو موږ ته د نامه لاندې ویښتان او کوتک پاکول سنت ده. نو په دې خو ټول ښه پوهېږو چې کوتک نیغوالی د وینې د رسېدو پورې تړاو لري. نو چې څومره وینه ښه ورسېږي همغومره رشد کوي او همغومره به مست وي. دا نسخه ډېره اسانه ده، عملي یې کړئ ضرور. داسې به وکړئ له دې وروسته به هفته کې 3-4 ځلې د کوتک ویښتان پاک کړئ. په پاکي یې پاک کړئ، دوا پرې مه وهئ. کله مو چې پاک کړ چې هر رقم تیل وي، که د شړشمو وي یا د زیتونو، نو دا تیل په هغو ځایونو ووهئ چې ویښتان مو ترې صفا کړي دي، یعنې ټول د کوتک څنګونه او په کوتک یې هم ورسره ښه ووهئ چې د وینې جریان ښه پکې تېر شي. چې کوتک ته وینه ورکړي باید تر 6 هفتو دا کار وکړئ. 6 هفتې وخت ډېر زیات ده، خو زړه به ورته نه تنګوئ. او که څوک غواړي چې په یوه ورځ یې غټ کړي، نو غومبه سره واخلئ او کوتک مو پرې وچیچئ. دوستانو، له پاکي سره کوتک پاکول او بیا مالش کول کار ورکوي. بیا یې تکراروم، په یو وار باندې هیڅ نه کېږي. خلک د بدن یوه عضوه جوړوي، په کلب کې ورته کلونه تېروي او کار پرې کوي. ضرور دوستانو دا نسخه عملي کړئ، بیا به یې په خپله سره وګورئ. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې درسره لایک یې کړئ او که مو لا هم زما چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ تر څو له نورو ګټورو ویډیوګانو څخه خبر شئ.